بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې تر ټاکس پیبلز پورې خبرې وکړې. که چیرې مونږ تاسو سره سیلري ټاکس پیبل وسي، رینټ ویټ هولډینګ ټاکس وسي، کنټراکټر ویټ هولډینګ ټاکس وسي یا بی آر ټي ټاکس وسي، دغه مربوطه ټرانزیکشنونه مونږ څنګه په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کوو. نن بیا هم زه تاسو ته د سیلري په موضوع باندې خبرې کوم. دلته ډیسکټاپ کې ما سره یو وربوک دی په نوم د سیلري شیټ، او په دې کې ما د یو تعداد کارمندانو په باره کې یو وړوکی غونې ټیبل جوړ کړی دی چې امپلای آی ډي کالم پکې دی مونږ سره، امپلای نیم کالم دی مونږ سره، پوسټ یا پوزیشن کالم دی، منتلی سیلري ده، سیلري ټاکس دی، اډوانس پیډ دی او نیټ سیلري ده. که ستاسو په یاد وي مونږ پرون ورځ صرف په سیلري ټاکس او نیټ سیلري باندې خبرې وکړې، یعنی په اډوانس پیډ باندې مونږ خبرې ونه کړې. نو بعضې اوقات کې داسې کېږي چې بعضې ادارات خپل کارمندانو ته یو څه سیلري اډوانس ورکوي د ضرورت په اساس باندې. زه د یو ادارې کارمند یم، ما ته یو څه پیسې پکارېږي، دفتر ته ریکویسټ کوم، یو عریضه لیکم، یا بعضې دفاتر خپله داسې یو آفیشل فورم لري د اډوانس سیلري د اخیستو په خاطر باندې. هغه مې ډک کړو، رئیس امضا کړو، اوس ما ته زما معاش 50,000 روپۍ دی، 10,000 روپۍ ما ته دفتر اډوانس راکړه. اوس د دې محاسبه مونږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې څنګه کوو چې مونږ د هغه منتلی سیلري معلومه کړو او دغه سیلري ټاکس کالکولیشن هم وکړو، دغه اډوانس چې مونږ ورته ورکړی هغه هم ډیډاکټ کړو او نیټ سیلري معلومه شي. فکر وکړئ مونږ سره دا 15 نفره کارمندان دي زمونږ په دفتر کې، مونږ یو دفتر لرو او مونږ سره دا فعالیت کوي از امپلایي. د دوی ډیټا مونږ په کویک بوکس پروګرام کې رسولې ده، غواړو د دوی دغه سیلري پروسس کړو. نو اسلام چې دی مونږ سره سینیر آی ټي افیسر دی، د ده منتلی معاش 15,000 افغانۍ دی، سیلري ټاکس د ده 0 دی، اډوانس پیډ هم د ده 0 دی. د کوم اډوانس پیسې د دفتر څخه نه دی اخیسته، که معاش ډېر کم دی. بل ما سره خان دی، دا مونږ سره آی ټي افیسر دی، 12,500 معاش دی، 250 افغانۍ د هغه مالیه راځي، 2,000 روپۍ دوی اډوانس د دفتر څخه اخیستی معاش. سلام چې دی تقریبا 15,000 اډوانس سیلري د دفتر څخه اخیستې ده. ولی تقریبا 10,000 اډوانس سیلري اخیستې ده، او ولی چې دی 20,000 اډوانس سیلري اخیستې ده. دلته راځم دا د سم فرمول هم تطبیق کوم. دا ټول ځایونه مې سلیکټ کړو، انټر مې کلیک کړو، تر څو ما ته معلوم شي چې ما دې میاشت کې خپل کارمندان ته څومره سیلري از اډوانس ورکړې ده. نو اوس د ده دغه پروسس مونږ په کویک بوکس پروګرام کې څنګه کوو. راځم نن په دې تاسو ته کار کوم. کویک بوکس پروګرام خلاصوم. نو اول زه راځم چیرته امپلای سنټر ته راځم، ګورم چې دا کارمندان ما سره په امپلای سنټر کې رسیدلی دي که نه دي رسیدلي. ما سره عبدالرحمن دی، ایمل صافی دی، محمد دی او امید افغان دی. دا کسان ما سره نشته. زه څه چل کوم، دا کسان کویک بوکس پروګرام کې رسوم. نو دې دپاره څه چل کوم، راځم کمپنی مینو ته، بلک انټر بزنس ډیټیلز باندې کلیک کوم، اډ د پیپل یو ډو بزنس ویت مې انتخاب کو او اډ مور باندې مې کلیک وکړو، پیسټ فرام ایکسل اور انټر مانولی مې انتخاب کو، کنټینیو باندې مې کلیک کو. دلته هغه نمونه پیسټ کوم، دې ځینې مې دا نمونه ټول داسې کاپي کړو او دلته مې کنټرول وي پیسټ کړو، او دې ځای کې مې ورته څه انتخاب کو، امپلای کنټینیو باندې مې کلیک کو او کنټینیو باندې مې کلیک کو. هغه نه وروسته کلوز باندې مې کلیک کو. دا 15 وړه نفر ما سره په امپلای سنټر کې اضافه شو. تاسو ګورئ دا ما سره اضافه شو. اوس څه چل کوو، د دې په معاشاتو باندې کار کوو. پوزیشنونه مونږ ته معلوم دي، ضرورت نشته پوزیشنونه یې ذکر کړو. که ذکر کوئ مشکل نشته، راشه د هر یو کارمند باندې کلیک وکړه. چې کلیک دې وکړو نو د پوزیشن د اټ کولو دپاره څه چل کوم، راځم
امپلایمنټ انفارمیشن ته او دې ځای کې زه کولی شم جاب ډیټیل د اډ کړم هغه ټایټل یې ورسوم چې د ده پوزیشن څه دی مونږ سره خو زه یې نه رسوم ضرورت نشته صرف غواړم چې د ده هغه سیلري دلته پروسس کړم راځم چېرته کمپني مینو ته میک جنرال جورنال انټریز ته راغلم کرنسي مې افغانۍ انتخاب کړی ډیټ څه انتخابوم د اګست 15 انتخابوم یو کارمند دی د اګست په 15 تاریخ باندې مونږ څخه اډوانس سیلري واغستله د کارمند نوم څه شی دی خان دی خان چې زمونږ آی ټي افیسر دی 2000 افغانۍ د دفتر څخه اډوانس سیلري واغستله ګورې که ستاسو په یاد وي موږ په چارټ اف اکاونټ کې یو اکاونټ جوړ کړی و په نوم د اډوانس ټو امپلایي او د ده ټایپ موږ کرنټ ایسټ اخیستی و کله چې تاسو کارمند ته اډوانس معاش ورکوئ اډوانس ټو امپلایي اکاونټ به ډیبټ کوئ د کوم اکاونټ څخه چې تاسو ورته پیسې ورکړئ هغه به کریډټ کوئ ځکه اډوانس ټو امپلایي یا بینک اکاونټس دا ټول زموږ ستاسو کرنټ ایسټ دي او موږ د دې په باره کې خبرې کړې چې کله زموږ ایسټ زیاتیږي که هغه کرنټ اوسي او که فکس اوسي چې زیاتیږي ډیبټ کیږي چې کمیږي کریډټ کیږي نو دا چې موږ په کارمند باندې قرضه زموږ د دفتر زیاته شوه او دا قرضه زموږ ستاسو کرنټ ایسټ دی نو دا به تاسو ډیبټ کوئ او د کوم اکاونټ څخه چې موږ پیسې ورکوو چې د هغه څخه پیسې کمیږي چې پیسې هم په حقیقت کې کرنټ ایسټ دی هغه به تاسو کریډټ کوئ یو بلې خبرې ته متوجه اوسئ ګورئ دا چې دی زمونږ قرضه په کارمند باندې ده او لایبیلیټي چې ده د خلکو قرضه په مونږ باندې ده نو دې کې تاسو داسې ګیچ نشي چې وایي چې استاز دا هم قرضه ده او هغه هم قرضه ده د ده اکاونټ ټایپ تاسو کرنټ ایسټ اخیستی او د هغه اکاونټ ټایپ تاسو کرنټ لایبیلیټي اخیستې ده هغه قرضه چې زمونږ په خلکو باندې که هغه زمونږ امپلایي او که زمونږ کسټمر یا بل څوک اوسي هغه زمونږ ستاسو کرنټ ایسټ ده او هغه قرضه چې د خلکو په مونږ باندې ده یعنی اکاونټ پیبل هغه مونږ تاسو دپاره کرنټ لایبیلیټي راځي که چیرې د یو کال نه کم مدت کې مونږ هغه پرداخت کوو تاسو پوه شئ په خبر باندې نو دې باندې مونږ مخکې خبرې کړې اوس راځم پریکټیکل کار کوم نو ما په 15 د اګست باندې یو کارمند ته اډوانس سیلري ورکړه نو تاسو به اډوانس ټو امپلایي ډیبټ کوئ څومره سیلري دی از اډوانس ورکړه 2000 افغانۍ د کوم اکاونټ څخه تاسو دا پیسې ورکړئ هغه اکاونټ به تاسو دلته انتخابوئ نو زه بیا راځم چېرته لیست ته چارټ اف اکاونټ راځم ګورم کوم اکاونټ کې ما سره پیسې شته دي پښتني بانک افغاني اکاونټ کې هم ما سره پیسې شته دي او په پی ټي کیش کې هم پیسې ما سره شته دي اډوانس چې ورکول کېږي زیاتره د کیش اکاونټ څخه ورکول کېږي خو په کیش اکاونټ کې مونږ سره پیسې نشته زه د پی ټي کیش څخه پیسې ورکوم فرق نه کوي نو څه چل کوم دلته راځم پی ټي کیش کریډټ کوم اډوانس ټو امپلایي ډیبټ پی ټي کیش اکاونټ کریډټ ځکه کیش اکاونټ کې ما سره پیسې نشته دي میمو کې لیکم اډوانس کیش پے ټو امپلایي همدا مې کاپي کو دلته مې پیسټ کو او که غواړئ چې هغه تاریخ یا میاشت هم ذکر کی مشکل نشته ذکر کا صحیح شوه اډوانس کیش پیډ ټو امپلایي آن اګست 2025 ډیټ مه ذکر کوئ هغه میاشت هم چې تاسو ذکر کړئ هغه هم کفایت کوي نو دا مې کاپي کړه دلته مې پیسټ مهمه خبره دا ده چې اوس تاسو د کارمند نوم انتخاب کوئ د اډوانس کیش هم کوم کارمند ته ورکو دغه نوم به تاسو انتخاب کوئ نو زه دلته ګورم چې د کارمند نوم زموږ څه شی دی خان دی نو دلته به تاسو خان انتخاب کوئ خان دا دی دواړو اکاونټونو سره به تاسو خان انتخابوئ د هغه نه وروسته سیو نیو بل ټرانزیکشن ریکارډ کوم د اډوانس سیلري دا اصلا اډوانس سیلري نه دی خو اډوانس کیش دی چې مونږ امپلایي ته ورکوو خو بیا په سیلري کې ډیډکټ کوو په 8 تاریخ باندې بل کارمن راغی هغه ته هم اډوانس کیش پکارو دغه نوم چې دی مونږ سره چې دی سلام دی څومره اډوانس کیش مونږ ورته ورکو 15000 افغانۍ نو راځم بیا ورته چې
په دغه تاریخ باندې اډوانس ټو امپلوي ډیبټ شو 100 روپۍ 15000 افغانۍ. د کوم اکاونټ څخه دا پیسې مونږ ورکړې؟ دا پیسې مونږ د پی ټي کیش څخه ورکړې. میمو کې هماغه میمو چې مخکې مونږ لیکلی او هماغه پیسټ کومه. نیم کې دغه امپلوي نیم انتخابوم، سلام، او بیا راغلم سلام انتخاب کو. بیا مې سیو نیو کلیک کو. بل کارمند دی مونږ سره په نوم د ولی 10,000 افغانۍ زمونږ د دفتر څخه اډوانس واغستی. ټرانزیکشن ریکارډ کوي، بالکل په کوم تاریخ دا پیسې واغستې؟ ته په 10 د اګست باندې پیسې واغستې. بیا اډوانس ټو امپلوي ډیبټ 100 روپۍ 10,000 افغانۍ. د کوم اکاونټ څخه دا پیسې مونږ ورکړې؟ د پی ټي کیش څخه. میمو کې هماغه ټیکس پیسټ کوم کوم چې ما مخکې لیکلی و. د کارمند نوم چې دی ولی، او بیا مې ولی انتخاب. سیو نیو. بل ټرانزیکشن ریکارډ کوم. بل کارمند دی په نوم د علي، د تقریبا 20,000 افغانۍ د دفتر څخه اډوانس کیش اخیستی دی. بیا راځم تاریخ ورته چینج کوم. ورته د په 15 تاریخ باندې اډوانس کیش واخیسته د دفتر څخه 100 روپۍ 20,000 افغانۍ. دلته به بیا څه چل وکړي؟ کوم اکاونټ څخه چې پیسې مونږ ورکړي هغه به کریډټ کړي. میمو کې هماغه ټیکس چې مونږ مخکې کاپي کړی هماغه لیکم، او دې ځای کې د کارمند نوم انتخابوم، علي او علي. 20,000 روپۍ وي، بالکل 20,000 روپۍ وي. د هغه نه وروسته سیو کلوز باندې کلیک کوم. اوس چې کله تاسو راشئ لیست چارټ اف اکاونټ باندې کلیک وکئ، تاسو راشئ وګورئ په پی ټي کیش کې اول کې مونږ سره 1 لک افغانۍ وي او تقریبا د پی ټي کیش څخه 30,000 افغانۍ کمې شوي دي او فعلا 63,000 افغانۍ پکې پاتې دي. که چیرې تاسو لاندې راشئ دلته اډوانس ټو امپلوي اکاونټ ته، دې کې ماته وایي تاسو تقریبا خپل کارمندانو ته 30,000 افغانۍ از اډوانس کیش پرداخت کړی دی. نو اوس چې زه معاش کله د میاشتې په آخر کې پروسس کوم، اول باید زه د خپل د کارمندانو هغه اډوانس کیش یا اډوانس ټو امپلوي کوم اکاونټ چې د هغه زه چک کړم. ځکه که چیرې دا زه چک نه کړم او د کارمندانو هغه سیلري پروسس کوم، زه خو تاواني کېږم او زما دا حساب کتاب خو بیا غلطي. نو د اډوانس ټو امپلوي ریپورټ د چک کولو په خاطر باندې څه چل کوم؟ راځم ریپورټس ته چې راغلم، کمپنی فاینانشل ته راځم او دې ځای کې بیلنس شیټ سټنډرډ ته راځم. ځکه اډوانس ټو امپلوي چې دی زموږ ستاسو کرنټ ایسټ دی او دا موږ ته په بیلنس شیټ کې ښیي. اول زه راځم دلته هغه اډوانس ټو امپلوي اکاونټ باندې کلیک کوم. دا ګوره اډوانس ټو امپلوي 100 روپۍ بیلنس لري، 30,000 افغانۍ بیلنس لري، یعنې 30,000 روپۍ موږ خپل کارمند ته اډوانس سیلري ورکړې ده. په دې باندې ډبل کلیک کوم، هغه نه وروسته دا زه فلټر کوم. دلته نو زه ورته یم چې ما ته د کمې میاشتې اډوانس ټو امپلوي ریپورټ وښیه. زه ورته یم چې د اګست اول نه واخله تر 08/01/2025 ما ته وایي چې د دې تاریخونو په منځ کې تا کوم کارمند ته اډوانس سیلري نه ده ورکړې. نو زه څه چل کوم؟ دا بیرته پاکوم، لیکم چې 08/2025 تر دې تاریخه پورې ورته ما ته د اډوانس ټو امپلوي ریپورټ وښیه. ما ته وایي چې وروره تاسو تر دې تاریخه پورې تقریبا کارمندانو ته 30,000 روپۍ از اډوانس پرداخت کړي دي. کم کم کارمندان دي؟ خان دی، سلام دی، ولی دی، علي دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. خان ته تاسو تقریبا 2,000 افغانۍ ورکړي اډوانس سیلري، سلام ته 15,000، ولی ته 10,000 او علي ته 20,000 افغانۍ. دا ریپورټ تاسو ته په آینده کې هم پکارېږي. دا تاسو کولی شئ میمورایز کړئ. زه ورته دا میمورایز کوم. دا میمورایز کوئ په کوم ګروپ کې دا سیف کول غواړئ؟ ورته یم په امپلایز ګروپ کې سیف کول غواړم. نوم ورته څه ورکوئ؟ زه ورته یم چې اډوانس ټو امپلایز یا کیش اډوانس ټو امپلایز. هغه نه وروسته باندې کلیک کوم. نو اوس چې ما ته هر وخت دا ریپورټ پکاري، زه څه چل کوم؟ راځم چیرته؟ ریپورټس ته راځم، میمورایز ریپورټ ته راځم، امپلایز ته راځم، کیش اډوانس
ټو امپلایز باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ مکمل هغه ریپورټ ماته راکوي. که چیرې تاسو دا ډیټ چینج کړئ دا بیلنسونه ستاسو زیرو کیږي. ګوره څنګه چینج کم. مثلا د اګست په ځای باندې ما اول د جولای نه تر آخر د جولای پورې ډیټ انتخاب کوم. ما ته په دې تاریخ کې تاسو خپل کم کارمند ته اډوانس کیش نه دی پیډ کړی، نو په دې خاطر دلته بیلنس زیرو ماته ښیي. نو اوس چې کله ته د کارمندانو معاش پروسس کوې، اولین کار به دا کوې چې تاسو به دا ریپورټ چک کوئ. را به شي ریپورټ ته، میمورایز ریپورټ ته، امپلایز ته، کیش اډوانس ټو امپلای، دا به چک کوئ. نو تقریبا دغه ریپورټ چې موږ ته اوس کویک بوکس پروګرام جنریټ کړی دا د 8مې میاشت دی. وایي په 8مه میاشت کې 1 ځل 2 ځل 3 ځل 4 ځل تاسو خپل کارمندانو ته اډوانس کیش پیډ کړی دی. نو اول به تاسو دا کلیر کوئ، هغه نه وروسته به تاسو د کارمند معاش پروسس کوئ. څنګه معاش پروسس کوو؟ ګورئ دا جدول تاسو وګورئ. دلته د کارمند معاش دی 15,000، د چون اډوانس سیلري نه دغسې، نو 15,000 افغانۍ به دلته مونږ پیډ کوو. بل کارمند دی 2,500 معاش دی، 150 د مالیه راځي، 2,000 افغانۍ اډوانس سیلري زموږ څخه اخیستی، خو نیټ سیلري کې باید 2,350 ماته ونه ښیي. څنګه وښیي؟ نو دلته راځم څه چل کوم، لیکم مساوي سم مې چې ولیکو، قوس شروع ورته یم دا د منتلي سیلري څخه واخله، قوس بیرته بند که، منفي که. څه منفي که؟ کولی شي قوس خلاص کې دا دواړه په قوس کې یو سیلري ټاکس، بل جمع چې شي اډوانس پی ټو امپلای، قوس به بند کې انټر باندې به کلیک کړي. نو اوس تاسو دغه کم فنکشن چې تاسو جوړ کړی دا یا فارموله چې تاسو کومه جوړ کړی سلیکټ کړئ او کنټرول ډي باندې کلیک کړئ تر څو لاندې امپلیمنټ شي. اوس وګوره ما ته وایي د دې کس معاش 2,500 2,000 اډوانس اخیستی، 150 روپۍ د ده سیلري ټاکس کېږي، نو دلته تاسو معاش ورکړئ 10,350 افغانۍ. په همدې شکل د دې بل او د دې بل. تاسو پوه شو په خبر باندې؟ نو اوس چې کله تاسو سیلري پروسس کوئ، تاسو به کارمندانو ته دغه کم اماونټونه یا بیلنسونه چې ذکر شوي دغه نیټ سیلري به تاسو پرداخت کوئ هغوی ته. صحیح ده چې زموږ ستاسو د یو میاشت د ټولو کارمندانو د 15 نفرو معاش 2,05,500 افغانۍ کېږي او پرداخت کوو ورته 1,53,650. ولې 16,850 خو د دوی مالیه کېږي چې دا هم باید کمه شي د دوی د معاش څخه، او 30,000 روپۍ نور دوی اډوانس اخیستي دا باید هم کم شي. نو راځم څه چل کوم، په دې باندې تاسو ته کار کوم. اول راځم د اسلام معاش پروسس کوم. راغلم چیرته دا کلوز کوم، دا مې کلوز کو، کمپنی مینو ته میک جنرال انټری سره راغلم، کرنسي مې افغانۍ انتخاب کړه، ډیټ مې 28 انتخاب کړه. موږ تاسو فکر وکړه چې همیشه د هر میاشتې په 28 د کارمندانو معاش ورکوو. ورته یم چې پیرول ایکسپنس ډیبټ شو څومره 15,000 افغانۍ. دا د کم کارمند پیرول ایکسپنس ډیبټ شو، اسلام مې انتخاب د کم اکاونټ څخه دې دا پرداخت کړه. زه ورته یم چې یاره دا مې د پښتني بانک څخه پرداخت کړه. پښتني بانک ته ما مکمل لیست دغه کم سیلري شیټ چې دا مې لیږلی او دغه نیټ سیلري دوی پروسس کړه. تاسو پوه شئ په خبر باندې. خو اوس زه کویک بوکس کې دا ټرانزیکشنونه ریکارډ کوم، یعنی د هر یو کارمند هغه حساب ته دونه پیسې حواله شوې زموږ د دفتر د حساب څخه. نو تاسو خو به دا کویک بوکس کې رسوئ که نه رسوئ؟ بلکل به رسوو. نو اوس په تاسو څنګه دا رسوئ؟ نو اوس په دې باندې کار کوو. نو میمو کې لیکم چې سیلري فور د منث آف اګست 2025 پیډ، همدا مې کاپي کو، لاندې مې پیسټ کو، دیز کې مې بیا اسلام انتخاب کو، د ده حساب پاک شو. سیو نیو کلیک کوم. ولې پاک شو؟ ځکه د دې په معاش باندې نه مالیات شته نه یې اډوانس معاش هغسې زموږ دفتر څخه. راځو خان ته. خان 2,500 معاش ته 150 مالیات کېږي، یعنې سیلري ټاکس یې کېږي او 2,000 اډوانس اخیستی دی. نو راځم څه چل کوم، بیا ورته یم چې پیرول ایکسپنس ډیبټ 100 روپۍ 2,500. ایکسپنس به تاسو مکمل رسوئ. ګوره دلته وګورئ پیرول ایکسپنس څومره دی 2,500. دا به پوره رسوئ همیشه. کوم اکاونټونه به تاسو کریډټ کوئ؟ اول زه غواړم چې د اډوانس حساب پاک کړم. راځم دې کې اډوانس ټو امپلایي
دا به تاسو دا ځل کریډټ کوئ. مخکې ستاسو په یاد چې کله موږ معاش کارمند ته ورکوله اډوانس، هلته به م ډیبټ کوله، اوس به یې کریډټ کوئ. تاسو یو به اډوانس ټو امپلایي کریډټ کوئ، صحیح شوه. بل به څه چل کوئ؟ سیلري ټاکس نه دی، سیلري ټاکس پیبل چې دی دا به تاسو کریډټ کوئ. او په همدې شکل کم متباقي څومره پیسې چې کیږي د کم اکاونټ څخه چې تاسو دغه پرداخت کوئ هغه به کریډټ کوئ. پښتني بانک دی دا هم کریډټ کوئ. نو زه ورته یم چې د دې کارمن زمونږ څخه د دې 12500 معاش له جملې څخه 2000 افغانۍ اډوانس اخیستی دی. ښه مالیات یې څومره کیږي؟ 150 د ده مالیات کیږي، متباقي 100 روپۍ کیږي. دلته تاسو وګورئ 100 روپۍ کیږي، متباقي 10,350. دلته لیکم چې 10,350 دا به زه د پښتني بانک څخه پرداخت کوم. ورته تاسو پوه شئ په خبر باندې. اوس تاسو ډیبټ کالم او کریډټ کالم وګورئ 2500 دي که نه دي؟ بالکل دواړه مساوي دي. نو پیرول ایکسپنس به مکمل ډیبټ کوئ، ځکه ستاسو خو هغه 2500 د هر میاشتې د کارمند دغه سیلري کیږي، دا به ستاسو مصارفات دي، دا به تاسو پوره رسوئ. دا چې څومره تاسو اډوانس ورکړئ، څومره مالیات راځي، د کوم اکاونټ څخه دا متباقي پیسې پرداخت کوئ، دا به تاسو کریډټ کوئ. میمو کې څه لیکمه؟ سیلري فور د منت آف اګست 2025 پیډ. دلته مې دا ولیکو، دلته مې دا ولیکو، دلته مې دا ولیکو. که چینج کوئ مشکل نشته. مثلا تاسو کولی شئ دې کې ولیکئ چې اډوانس فور د منت آف اګست 2025 یا مثلا لیکلی شئ چې ټوټل سیلري ټاکس فور د منت آف اګست 2025. تاسو کولی شئ دې کې خپل د طبیعت خپل د خوښې هغه میمو ولیکئ، خو ما سره دا تیار پروت دا مې پیسټ کو. نوم ته متوجه اوسئ چې نوم صحیح انتخاب کړئ. د کارمند نوم چې دی خان دی، نو دلته به راشئ دیز کې به م خان انتخاب کړئ، دیز کې به م خان انتخاب کړئ، او په همدې شکل د ټولو ځایونو کې به څه چل وکړئ؟ خان انتخاب کړئ. دلته م راغلم خان مې انتخاب کړ. بیا څه چل کوم؟ سیو باندې کلیک کوم. د بل کارمند معاش پروسس کوم. بل کارمند څوک دی ما سره؟ بل سلام دی ما سره. 1,000 معاش دی، 1,900 سیلري ټاکس کیږي، 15,000 اډوانس اخیستی دی. نو راځم لیکم چې پیرول ایکسپنس ډیبټ 100 روپۍ، معاش څومره دی؟ 1,000 دی، پوره 1,000 به تاسو دلته لیکئ. او کوم اکاونټونه به تاسو کریډټ کوئ؟ اډوانس ټو امپلایي، په همدې شکل سیلري ټاکس پیبل او پښتني بانک افغاني اکاونټ، دا به تاسو څه کوئ؟ کریډټ کوئ. نو اډوانس 100 روپۍ اخیستی، 15,000 روپۍ اخیستی دي، صحیح شوه. مالیات پې 100 روپۍ راځي، 1,900 روپۍ. متباقي څومره معاش موږ دته پی کو؟ 2,100 روپۍ. ګورئ 1,000 معاش و، 1,900 ټاکس کیږي، 15,000 اډوانس اخیستي، 2,100 روپۍ په موږ باندې پاتې کیږي. او دا موږ د کم اکاونټ څخه ورکوو؟ دا موږ د پښتني بانک څخه ورکوو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. میمو کې به څه چل وکئ؟ هماغه کم ټکس چې ما کاپي کړی هماغه زه پیسټ کوم. تاسو خپل د طبیعت کومنټ ولیکئ. نوم کې څه انتخابوم؟ سلام زمونږ امپلای دی، سلام زمونږ امپلای شو، سلام زمونږ امپلای. هغه نه وروسته سیو مې کلیک وکړو. بیا راځم څه چل کوم؟ د بل کارمند چې په نوم د ولي دی د ده معاش پروسس کوم. 50,000 معاش دی، 3,900 مالیات کیږي، 10,000 اډوانس اخیستی. راغلم چیرته؟ بیرته کویک بکس پروګرام ته. پیرول ایکسپنس مې ډیبټ کو 100 روپۍ، فکس 50,000 افغانۍ. څه کریډټ کوم؟ اډوانس ټو امپلایي، سیلري ټاکس پیبل او پښتني بانک افغاني اکاونټ. څومره اډوانس یې اخیستی دی دوی زموږ څخه؟ تقریبا 10,000 اډوانس یې اخیستی دی. دلته به راشئ ولیکئ چې 10,000 اډوانس اخیستی دی، 3,900 مالیه کیږي او متباقي 100 روپۍ دلته موږ پیډ کوو، تقریبا 14,100 روپۍ. نو لیکم چې د ده ما سره پاتې کیږي 14,100 روپۍ. نو تاسو وګورئ ډیبټ او کریډټ کالم سره یو شی شو که نه شو. میمو کې څه نه لیکمه، که لیکئ ډېر ښه نظر دی که وی لیکئ، او که وایي چې وخت مو ضایع کېږي بیا مه لیکئ. نو نوم د کارمند چې دی ولي، صحیح شوه. بیا دلته راغلمه، همدا ولي مې کاپي کړو، پیسټ مې کړه دلته یې، دا مې کاپي پیسټ مې کړو. هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک وکړو. بیا راغلم د دې بل کارمند آخري کارمند چې علي دی د ده معاش پروسس کومه. معاش یې دی 1,10,000 افغانۍ. پیرول ایکسپنس زمونږ ډیبټ شو 1,10,000. کوم اکاونټونه کریډټ کړئ؟
اډوانس ټو امپلوي سیلری ټاکس پیبل او په همدې شکل پښتني بانک افغاني اکاونټ به تاسو کریډټ کوئ. اډوانس 100 روپۍ اغستې دي، تقریبا 20,000 روپۍ اډوانس اغستې، 100 روپۍ 20,000 اډوانس اغستې دي، 10,900 مالیه کېږي، 20,000 اډوانس اغستې 10,900 مالیه کېږي، متبقي 100 روپۍ پاتې کېږي د کس په موږ باندې 9,100 روپۍ پاتې کېږي، 9,100 روپۍ دا مې ورته ولیکه. نو مکمل څو شوې؟ 1,10,000 1,10,000 میمو کې مې هماغه ټیکس پیسټ کو او نوم د دې کس څه شی دی؟ نوم د کس دی علي، دلته راغلم علي مې انتخاب کو او په همدې شکل همدا علي مې کاپي کو، دلته مې پیسټ کو، دلته مې پیسټ کو، دلته مې پیسټ کو، د هغه نه وروسته سیو کلیک کوو. اوس تاسو راشئ وګورئ، اوله خبره خو دا ده چې د پښتني بانک څخه زموږ ستاسو ډېرې پیسې کمې شوي دي. څومره پیسې د پښتني بانک څخه کمې شوې؟ تقریبا 1,53,650 روپۍ کمې شوې. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو اوس که چېرې تاسو وګورئ په پښتني بانک کې ماته وایي چې تا سره دي 15,61,350 روپۍ. یوه خبره خو دا ده چې دې نه پیسې کمې شوي دي. څومره پیسې کمې شوي دي؟ تقریبا 1,53,650 روپۍ ته کمې شوي دي. خو که چیرې تاسو راشئ اډوانس ټو امپلوي ته، اډوانس ټو امپلوي حساب صفر شوی دی. ولې صفر شوی دی؟ کوم اډوانس سیلري چې مونږ کارمند ته ورکړې وه هغه خو مونږ بیرته ډیډکټ کړه، مونږ خو مکمل معاش کارمند ته ورنه کو، اډوانس ټو امپلوي هم کریډټ کو او همدارنګې سیلري ټاکس هم مونږ کریډټ کو. خو اوس که چیرې تاسو لاندې راشئ سیلري ټاکس پیبل ته راشئ، سیلري ټاکس پیبل کې ماته وایي 16,850 روپۍ دولت څخه قرضداری، 16,850 روپۍ تا د کارمندانو د معاش څخه کټ کړي دي، دا به ته دولت ته ورکوې. پوه شئ په خبر باندې. نو په دې شکل باندې مونږ تاسو څه چل کوو؟ د کارمندانو سیلري چې په هغه کې اډوانس هم انکلوډ وسي، په هغه کې سیلري ټاکس پیبل هم انکلوډ وسي، هغه مونږ پروسس کوو. اوس که چیرې زه راشم چېرته ریپورټ ته میمورایز ریپورټ ته امپلایز ګروپ ته راشم او بیا په کیش اډوانس ټو امپلوي باندې کلیک وکړم. که چیرې دلته متوجه شي وګوره دغه تاریخ چې مونږ فلټر کړی دی د اګست اول نه واخله تر اګست 28 پورې دی. ما ته وایي د اګست په 5 8 10 15 باندې او په همدې شکل او 15 باندې ستاسو دغه اډوانس ټو امپلوي اکاونټ چې دی 2,000 15,000 10,000 20,000 دا ډیبټ شوی، یعنې تاسو کارمندانو ته معاش ورکړی دی. بیا بیرته د اګست په 28 باندې 2,000 15,000 10,000 20,000 دا اکاونټ تاسو بیرته کریډټ کړی دی. په دې معنی د کارمندانو د معاش څخه تاسو دا پیسې کمې کړي دي. د کوم اکاونټ څخه موږ دا کمې کړي دي؟ ګورې دلته موږ ته هغه اکاونټ هم ښیي یا کوم اکاونټ سره دا موږ لینک کړی دی، یعنې دا موږ څه کړي دي؟ دا هم کریډټ کړي. کریډټ په دې معنی چې د کارمند د معاش څخه هم کمې کړي، د پیرول ایکسپنس هم ډیبټ کو او دا هم کریډټ کو. نو چې کریډټ کو په دې معنی چې دا پیسې موږ بیرته د کارمند څخه کټ کړي. نو په دې خاطر فعلا دپاره ماته بیلنس زیرو ښیي چې ستا په کارمند باندې اډوانس پیسې نشته چې ستا څخه یې اغستې وي، اغستې وي ډیبټ شوې بیرته تاسو ته کټ کړې کریډټ شوې، نو بیلنس څه دی؟ صفر دی. خو که چیرې زه دا ریپورټ کسټمایز کړم په دې معنی 20 تاریخ انتخاب کړم، په 20 تاریخ کې بیا ماته ښیي چې ستا په کارمند باندې تقریبا 30,000 افغانۍ شته دي تر دې تاریخه پورې، تاسو هغه ډیډکټ کړي نه دي. خو چې کله زه راشم 28 تاریخ انتخاب کړم ماته وایي چې ستاسو بیلنس زیرو دی. یا که چیرې دلته فرام ټو نه دواړه 28 انتخاب کړم ماته وایي چې تاسو په دغه تاریخ باندې د کارمند څخه 30,000 روپۍ څه کړئ؟ دا ډیډکټ کړئ، کم هم کړئ، ځکه دا ټول په کریډټ کې ماته ښیي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو هر وخت چې تاسو د کارمند معاش پروسس کوئ اول به تاسو د کارمند دغه اډوانس ټو امپلوي کوم هغه چې دی ریپورټ چې دا به تاسو چې کوئ چې زموږ ستاسو په کارمند باندې خو اډوانس پیسې پرتې نه دي، یعنې پاتې خو نه دي. د مثال په طور باندې زه غواړم چې د سپټمبر میاشت وګورم، سپټمبر میاشت کې خو زما په کارمند باندې اډوانس پیسې نشته، یعنې ما خو به اډوانس پیسې کارمند ته پیډ کړي نه وي. نو زه څه چل کوم؟ راځم دلته د اګست په ځای باندې اول د سپټمبر انتخابوم او دلته 28 د سپټمبر انتخابوم. اوس وګوره ما ته بلکل په دې میاشت کې د ستا څخه کوم کارمند اډوانس کیش نه دی اخیستی، که چیرې اخیستی اوس هغه به دلته ماته ښیي.
نو همیشه به تاسو د نه مخکې چې د کارمند معاش پروسس کوئ هغه اډوانس ټو امپلوي کوم ریپورټ چې د هغه به چک کوئ تاسو. په دې شکل تاسو څه چل کوئ؟ په کویک بوکس پروګرام کې د کارمندانو هغه سیلري پروسس کوئ انډیویجول شکل باندې. بله خبر دا ده که ستاسو په یاد مونږ تاسو په فکس سیټ باندې خبرې وکړې، خو په فکس سیټ کې زمونږ ستاسو یو اکاونټ په نوم د اکیومولیټډ ډپریسیشن په هغه باندې مونږ خبرې ونه کړې. مونږ تاسو ویل چې په دې باندې بیا وروسته خبرې کوو. دا ګورئ دا مونږ سره یو اکاونټ په نوم د اکیومولیټډ ډپریسیشن. دا چې دی د ډپریسیشن سره ارتباط لري. کله چې مونږ تاسو یو فکس سیټ ډپریسیټ کو، 1 کال 2 کال 3 کال 4 کال 15 کاله، دغه هغه ټوټل اماونټ بیا دلته ماته ښیي چې دغه 15 کالو 6 کالو مکمل ټوټل ډپریسیشن څومره شوی دی، هغه بیا ماته په اکیومولیټډ ډپریسیشن کې ښیي. په دې مثال کې زه تاسو ته په ډپریسیشن باندې کار کوم چې څنګه تاسو کولی شئ یو فکس سیټ ډپریسیټ کړئ او 2 کاله 3 کاله وروسته د هغه حقیقي ویلیو معلوم کړئ. اول څه چل کوم، راځم اکسل خلاصوم. څه چل کوم؟ اکسل پروګرام خلاصوم. کله چې تاسو یو فکس سیټ ډپریسیټ کوئ، یعنی دغه ډپریسیشن معلوموئ چې دغه فورمول څه رقم دی، دغه په فورمول به ځان پوه کوئ. بله خبر دا ده چې څو شیان دي چې دې نه مخکې تاسو یو فکس سیټ ډپریسیټ کړئ، هغه باید تاسو سره معلوم اوسي. لکه څنګه ما یو موټر واغسته، فکر وکړئ چې ما کورلا موټر واغسته، کورلا 2020 ماډل مې واغسته. دا ما سره زما یو فکس سیټ دی. اوس که چیرې زه دا وغواړم چې د هغه انول ډپریسیشن ایکسپنس معلوم کم او په آخر کې اکیومولیټډ ډپریسیشن د معلوم کم، اول باید د دې فکس سیټ ما سره هغه اکچوال کاست معلوم اوسي. چې شی معلوم اوسي؟ حقیقي قیمت باید معلوم اوسي. بل د دې فکس سیټ یوزفل لایف نه دی، یوزفل لایف دا باید ماته معلوم اوسي. بله خبر دا ده چې د ده باید ماته سلویج ویلیو معلوم اوسي. کیدای شي کله کله سلویج ویلیو زیرو هم شي، مشکل نه لري. نو دغه درې شیانه مونږ ته ضروري او لازمي دي چې کله مونږ غواړو انول ډپریسیشن ایکسپنس د یو فکس سیټ معلوم کړو. که چیرې دا تاسو معلومول غواړئ، د دې دپاره ضروري څه شی دي؟ اکچوال کاست آف فکس سیټ، یوزفل لایف او سلویج ویلیو. نو فکر وکړه ما یو موټر واغسته، فکر وکړئ دغه کورلا مونږه تقریبا په 2 لک افغانۍ باندې واغسته، صحیح شوه. او د دې یوزفل لایف تقریبا 18 کاله دی، یعنی تر 18 کاله پورې دا موټر مونږ ته ښه کار کوي. د 18 کالو نه وروسته دا موټر خپل مکمل د ارزښت ته لاسه ورکوي، یعنې مونږ د هغه څخه استفاده نشو کولی، قابل د استفادې نه وي. 18 کاله یا 9 کاله څو کاله چې ستاسو خوښي دا ولیکئ. سلویج ویلیو هغه قیمت ته ویل کېږي چې که چیرې ستاسو دا موټر مکمل د کاره وغورځېږي، د هغه نه بعد د ده دغه جسم دا فزیکل باډي چې ده دا په څو خرڅېږي په بازار کې. مثلا موټر دی 2 لک افغانۍ ما واغسته، 9 کالو پورې ښه کار کوي، 9 کاله بعد د دغه جسم نه دی کالبوت که چیرې زه دا خرڅ کړمه، دا تقریبا 20,000 افغانۍ باندې خرڅېږي. نو تاسو که چیرې غواړئ د یو فکس سیټ انول ډپریسیشن ایکسپنس معلوم کړئ، دغه 3 شی باید تاسو ته معلوم وي. کله کله کېږي دغه سلویج ویلیو زیرو اوسي، مشکل نشته. نو اوس فکر وکړئ چې د دغه موټر د اول کال لپاره زه غواړم ډپریسیشن ایکسپنس پر ایر معلوم کړمه. نو د دې دپاره فورمول څه دی؟ فورمول یې داسې دی چې اول به تاسو مساوي ولیکئ، هغه نه وروسته به کاست آف فکس ایسټ د ده څخه به منفي کوئ. څه شی منفي کوئ؟ سلویج ویلیو به منفي کوئ. هغه نه وروسته به یې تقسیم کوئ په څه باندې؟ په یوزفل لایف باندې. څه چې ترلاسه شو هغه انول ډپریسیشن ایکسپنس پر ایر دی. اوس د دې زه غواړم معلوم کړم، نو راځم لیکم چې مساوي سم لیکم، په فورمول کې لیکم په فنکشن کې چې دا لږ دقیق جواب ورکړي.
نو کاست اف فکس اسټ څومره دی 2 لکه ماینس سل ویچ ویلیو 20000 هغه نه وروسته ډیوایډ بای یوزفل لایف څومره دی 9 کاله انټر کلیک که نو ما ته وایي چې دغه موټر که چیرې ته استعمالوې د بزنس یوز دپاره په اول کال کې د ده ارزښت 2 لکه افغانۍ دی د اول کال په آخر کې د ده ارزښت 1,80,000 افغانۍ ته کمیږي ولې ځکه چې د 20,000 افغانۍ په ارزښت باندې تا د ده څخه کار واغسته دغه ویلیو کمیږي د ده انول ډیپریسیشن ایکسپنس چې دی 20,000 افغانۍ دی نو د دویم کال په سر کې د دې فکس سیټ هغه اکچوال کاست چې دی 2 لکه روپۍ نه پاتې کیږي څومره کیږي هغه 1,80,000 افغانۍ ته کمیږي دریم کال ته څومره کمیږي همداسې به تاسو دا 20,000 هر کال کموئ اوس دا مثلا د اول کال هغه ډیپریسیشن ایکسپنس پر انم شو د دویم کال د دریم څلورم پنځم شپږم اووم اتم او نهم تاسو 20,000 روپۍ دا کموئ ترېنه زه څه چل کومه دلته مې 20,000 افغانۍ ولیکلې 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 هر کال 20,000 افغانۍ څه کېږي د دې څخه کمیږي 20,000 افغانۍ اول کال کې د ده قیمت څومره و اول کال کې د ده قیمت 2 لکه افغانۍ وي دویم کال کې څومره کېږي مساوي د دې څخه منفي که دغه 1,80,000 په همدې شکل په دویم کال کې مساوي دې څخه منفي که دا په همدې شکل مساوي د دې څخه منفي که دا بیا مساوي د دې اماونټ څخه منفي که دا بیا مساوي د دې څخه منفي که دا بیا مساوي د دې څخه منفي که دا پیسې بیا مساوي د دې څخه منفي که دا بیا راځم ورته چې مساوي د دې څخه منفي که دا بیا راځم لیکم چې مساوي د دې څخه منفي که څومره 20,000 افغانۍ څومره کېږي 20,000 یعنې لسم کال ته د ده ارزښت 20,000 افغانۍ ته کمیږي او هغه 20,000 افغانۍ دغه سلویج ویلیو ده نو دغه میتود چې تاسو ګورئ دا کوم میتود باندې چې ما تاسو ته کار وکړو دې ته straight line method of finding depreciation expense of fixed asset دی زیاتره دولتي ادارات موسساتو کې د دغه فورمول د ډیپریسیشن څخه استفاده کیږي دې ته څه ویل کیږي straight line method of finding depreciation expense per year نو اوس موږ تاسو چل کوو دغه ډیپریسیشن ایکسپنس څنګه په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کوو دې دپاره څه چل کوم راځم کویک بوکس پروګرام ته اکاونټونه موږ سره تیار جوړ دی ګورئ یو ډیپریسیشن ایکسپنس دی موږ سره په ایکسپنس کې لاندې تاسو راشئ وګورئ ډیپریسیشن ایکسپنس موږ سره و که ستاسو په یاد موږ سره تیار جوړ دی لاندې راشئ تاسو وګورئ ډیپریسیشن ایکسپنس موږ سره شته دی او بل اکیومولیټډ ډیپریسیشن دی دغه اکیومولیټډ ډیپریسیشن کوم اکاونټ چې دا زه ډیلیټ کوم او زه د سر نه بل اکیومولیټډ ډیپریسیشن ایکسپنس اکاونټ جوړوم د هر یو فکس سیټ لپاره به تاسو جدا جدا اکیومولیټډ ډیپریسیشن ایکسپنس فکس سیټ اکاونټ جوړوئ دې باندې مې رایټ کلیک کو دا مې ډیلیټ کو نمبر یې څو 18,000 نو که چیرې تاسو وګورئ دلته ما سره 2 دانې فکس سیټ اډ شوي دي یو بل فکس سیټ اډ کوم دلته دا کمپنی ویکلز کې په نوم د کورلا 2020 ماډل نمبر ورته ورکوم 15,800 نو څه چل کوم رایټ کلیک کوم راځم چیرته نیو انتخابوم ورته یو فکس سیټ جوړوم صحیح ده نمبر ورکوم 15,800 صحیح شوه یو فکس سیټ جوړوم نوم ورته ورکوم کورلا 2020 ماډل او دا سب اکاونټ د څه انتخابوم
د کمپنی ویکلز د دې سب اکاونټ انتخاب او اوپننګ بیلنس هم رسوم ورته ما سره د دې قیمت چې دی 2 لک افغانۍ دی او دا موټر مخکې نه ما سره موجود و صحیح شو ما سره موجود و فکر وکړه اول د سپتمبر کې دا ما سره موجود و دا اوپننګ بیلنس ما ورته ورسو اوکې مې کلیک کړ د هغه نه وروسته بیا سیو نیو باندې کلیک کوم یو بل اکاونټ جوړوم نمبر ورته ورکوم 15850 نوم ورته ورکوم accumulated depreciation او دا هم سب اکاونټ څه انتخابوم د کورلا 2020 ماډل اوپننګ بیلنس د کې نه رسول کیږي سیو اټ کلوز باندې کلیک وکړم اوس که چیرې تاسو وګورئ ما سره په کمپنی ویکل کې یو بل سب اکاونټ جوړ شو په نوم د کورلا 2020 او د دې تر لاندې یو بل اکاونټ دی ما سره فکس ایسټ accumulated depreciation د دې کورلا قیمت دی 2 لک افغانۍ اوس چې کله کال په کال باندې دا کورلا مونږ استعمالو دا استهلاکیږي هغه خپل ارزښت د لاسه ورکوي هغه د ده هغه ډیپریسیشن یا هغه ارزښت چې د لاسه ورکړی هغه څنګه دلته مونږ ریکارډ کوو فکر وکړه چې هر کال 20,000 افغانۍ دا هغه خپل ارزښت د لاسه ورکوي نو د ټرانزیکشن د ریکارډ کول دپاره څه چل کوم راځم کمپنی مینو ته میک جنرال انټري ته راغلم صحیح شوه ورته یم چې د سپټمبر په 15 تاریخ باندې زه غواړم چې د ده هغه ډیپریسیشن ایکسپنس ریکارډ کړم د ده یو کال ما سره پوره شو نو څه چل کوم اول ډیپریسیشن ایکسپنس دا ډیبټ کوم 100 روپۍ 20,000 افغانۍ ځکه هر کال دا 20,000 افغانۍ دغه زمونږ ستاسو کوم فکس ایسټ چې دی دا هغه خپل ارزښت د لاسه ورکوي او څه کریډټ کوم accumulated depreciation کم فکس ایسټ چې مونږ جوړ کړی دا به تاسو کریډټ کوئ نو اوس کولی شئ دلته ولیکئ دې ځای کې چېرته دې کې ولیکئ چې total depreciation expense for year 2040 کاپی پیسټ هغه نه وروسته 7 باندې کلیک کوم اوس تاسو راشئ وګورئ د دغه کورلا 2020 ماډل چې اصلي قیمت 100 روپۍ و 2 لکه روپۍ و ارزښت څو ته کم شو 1,80,000 روپۍ نو اوس که چیرې د دې نوي کال د دې را روان کال په سر کې زه دا خرڅوم دا په 2 لکه روپۍ زه نشم خرڅولی یعنې زه حق نه لرم چې دا په 2 لکه روپۍ خرڅ کړم د ده اصلي حقیقي قیمت ما سره 1,80,000 روپۍ دی زه کولی شم دا په 1,80,000 روپۍ خرڅ کړم بل کال ته بیا که چیرې دې باندې بل کال تیر شي او زه غواړم ډیپریسیشن ایکسپنس د ورسوم بیا راځم تاریخ انتخابو مثلا 26 مې انتخاب کړ د مثال په طور باندې 26 خو نه راغله خو ما 26 انتخاب کړ راځم ډیپریسیشن ایکسپنس ډیبټ کوم 100 روپۍ 20,000 افغانۍ څه کریډټ کوم accumulated depreciation expense دا به کریډټ کوم زه وګورئ دا مې انتخاب کړ او میمو کې مې بیا ولیکو هماغه کم ټکس ما مخکې لیکلی او سیو اټ کلوز باندې مې کلیک کړ یس انتخاب کړ اوس تاسو راشئ وګورئ د دغه ارزښت څو ته کم شو 1,80,000 روپۍ ته کم شو نو قانوني او اصلي لاره دغه د ډیپریسیشن ایکسپنس د ریکارډ کولو او دغه میتود چې دی دا کم کالکولیشن چې موږ تاسو کو دا یې هغه سټنډرډ فورمول دی چې په نوم د سټریټ لاین میتود آف ډیپریسیشن یادیږي نو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس